بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار وایي امریکای پر طالبانو باندې نوي شرطونه پورې کړي دي. د حکمتیار په وینا امریکا له طالبانو نه غوښتنه لري ترڅو له ایران سره اړیکې وشلوي. دغه راز په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو سره توافق وکړي. ارګ ټینګار لري چې د خبرو د پیلېدو نه مخکې طالبان باید او دایمي اوربند ته حاضر شي، خو د اجرایي رئیس وینا دا ده چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. اصلي پوښتنه دا ده چې که د حکومت یا امریکایي دریځونه د سولې په اړه هره ورځ په بدلیدو وي، د قطر پروسه او د سولې بهیر له کومې ستونزې او له کوم برخلیک سره مخامخ کیږي. پر دغې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د سیاسي چارو کارپوه علیم مدني فعال او سیاسي کارپوه هدایت الله پختین، دغه راز د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه قاضي سلیمان مومند. تاسو یې درې وارو ترکړی وایم، په خیر راشئ. علیم صاحب، اگر سر موضوعگیری ارگ اجراییه بریم، رئیس جمهور پافشاری داره که آتش بس و آتش بس موقت نه دائمی. رئیس اجراییه میگه که یک مقدار از خشونت ها کاسته شود، که چیزی که او را ارگ میگه تعریف مشخص نداره کاهش خشونت یعنی چی. اگر این دوگانگی نظر دوام داشته باشه، ممکن است حکومت با طالبان به یک توافقی برسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلام ادب دارم حضور شما مهمانای محترم برنامه و همکارای محترم تکنیکی و بیننده های عزیز. ما اگر اجازه شما باشه که کمک تبصره‌گونه به همین مسئله بپردازم. در قدم اول جا داره که آدم امو واقعیت گپی که برداشتی که از روند گفتگوهای صلح بین امریکایی ها و طالب ها جریان داره، اگر همو دید و باور و برداشت ما رایتو بگوییم که ما فکر میکنم که با نشست های بین نماینده های امریکا و طالب ها هم در افغانستان صلح آمدنی به اون شکلی که ما توقع داشته باشیم به گونه دائمی وجود نداره. به این معناست که بگذارین بپرسم که در قطر چی میگذره؟ ما امیر میخواستم بگویم به این معناست که در یک گفتگوی یا نشست یا تفاهم یا بالاخره در نهایت هم شاید توافق وجود داشته باشه به ای که بین امریکایی ها و طالب ها یک تفاهم به وجود بیاد که اونا علیه یکدیگه خود به اون شکلی که در گذشته حداقل تاخت و تاز میکردن او را دیگه بیارن کاهش بدن یا متوقف بسازن، ولی به هیچ وجه گفتگوهایی که بین امریکایی ها و طالب ها در قطر جریان داشته و جریان داره و احتمالا که در آینده ها هم دوام پیدا بکنه، ما فکر میکنم که برای صلح افغانستان به گونه 100% تاثیر نداره. به این معناست که نماینده های با صلاحیتی از حکومت افغانستان در اوج حضور ندارن و این تفاهم بین امریکایی ها و طالب هاست. در این شک نیست که ما تاکید ما همیشه به این بوده و اسناد و شواهد بسیار در گذشته وجود داره. با منظر کبیر تکمیل بکنم که طالب ها و امریکایی ها یک تفاهم و تعلق بسیار نزدیکی از گذشته داشتند. حتی از بعد و تأسیس طالب ها تا امروز امریکایی ها همراهشان هماهنگی داشتند و امروز هم نشست هایی که صورت میگیره فقط روی منافع دو جانب که منافع یکدیگرشون رو باید در نظر بگیرند در قضای جنگ صلح افغانستان. تا زمانی که نماینده های با صلاحیت حکومت افغانستان در نباشن امکان. نماینده با صلاحیت حکومت یعنی کی؟ رئیس اجراییه میگه کاهش خشونت، رئیس جمهور میگه آتش بس دائمی. من میره میخواستم تو تکمیل بکنم که اول گپم همی بود که تا زمانی که نماینده با صلاحیتی که متفقن علیه هم از طرف حکومت افغانستان و هم با اجماع سیاسی که در افغانستان وجود می داشته باشه او هیئت انتخاب نشه و با صلاحیت در اوج صحبت نکنه و از حقانیت مردم افغانستان و از خواستهای معقول و مشروع مردم افغانستان در اوج دفاع نکنه، به هیچ وجه آمدن صلح در افغانستان به این شکلی که امروز یک جانبه روان است ممکن نیست. اول با حکومت یک دست شود. امیر میخواستم اینو تکمیل بکنم که حکومت افغانستان متاسفانه اگر بگوییم یکی از دلایلی که امروز حداقل حضور نماینده حکومت را مد نظر نمیگیرند در گفتگوهای صلح هم باعثش اینمی اختلافات درون حکومت هست و به اصطلاح
آن که مردم بارها این تاکید کرده، دو سرگی نظام و حکومت افغانستان متاسفانه این یک درد سر کلان را به وجود آورده. تا زمانی که در یک هماهنگی در قسمت مسائل بیرونی و جنگ صلح افغانستان یک هماهنگی و همسویی و همصدایی وجود نداشته باشد، اجماع سیاسی وجود نداشته باشد، جریان‌های سیاسی در افغانستان در قسمت جنگ صلح افغانستان همراه حکومت افغانستان همصدا نشوند و یک هیئت با صلاحیت در اینجا تشکیل نشود از افغانستان نمایندگی و دفاع نکنه، فکر میکنید این در 10 سال آینده ممکن باشد؟ ما فکر میکنم که بستگی داره به تصمیم هم سیاسیون افغانستان و هم مردم افغانستان. اگر ما خود ما اراده داشته باشیم، تصمیم بگیریم، اگر دل ما بسوزه، اگر بر واقعیت های عینی مردم افغانستان و جامعه ما تفکر داشته باشیم و فکر بکنیم که ما به کدام سو روان هستیم و چه چیزهایی باعث شده که این همه نابسامانی ها دامنگیر ما باشه، اگر ما تا زمانی که خود ما تصمیم گیر نباشیم و مصمم به حل مشکلات نشویم، در این هیچ شکی وجود نداره که 100 سال دیگه دوام بکنه. به این ترتیب صلح در افغانستان آمدنی نیست و ما توقع باید داشته. پاکتین څه ګمان کوئ د دغو اختلاف ورته وایي که د نظر توپیر ورته وایي یو تعریف باید ضرور ورکړو، یا اختلاف یا د نظریاتو توپیر چې د اجرایي ریاست او ارګ ترمنځ لیدل کېږي، د دې اصلي ریښه چېرته ده؟ د اجرایي رئیس وینا د ډاکټر زلمي خلیلزاد وینا ته نږدې ښکاري، خو د ارګ ټینګار دا دی چې اوربند او هغه هم دایمي اوربند. دغه اختلاف له کومه پیدا شو؟ د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه تاسو ته، علمي صاحب ته او مومند صاحب ته، همدارنګه د ژوندون درنو لیدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوو. لکه څنګه موږ تاسو د افغانستان نه تنها چې اوس وخت کې دغه تېر 18 کلن کړکېچ یا 19 کلن کړکېچ په اړه بحث کوو، موږ ته همدغه د سولې په وړاندې خنډ چې جوړ شوی او په هېواد کې دننه یو ملي اجماع موږ تاسو نه لرو. مثال که د افغانستان په سولې په اړه موږ تاسو بحث کوو، بېلابېل تعریفونه له هغه څخه شتون لري. مثال پښتون له هغه نه یو ډول تعریف لري، تاجک له هغه څخه بل ډول تعریف لري، همدارنګه ازبک له هغه څخه بل ډول تعریف لري، او بیا که خپله نظامي دا د پښتون او تاجک او ازبک تعریفونه دي که نه د ځینو سیاسي ټیمونو؟ راځم عاطف صاحب، که بیا خپله داخل د نظام ته راځو، هم داخل د نظام کې که موږ تاسو شلو لوړپوړو چارواکو څخه پوښتنې کوو، هغه 10 ډول تعریف له سولې څخه وړاندې کوي چې همدا د سولې په وړاندې خنډونه رامنځته شوي دي. او بل که موږ د ملي وحدت حکومت ته راشو، ملي وحدت حکومت د راجوړېدو سره سم چې همغلته هم انتقادونه په دې شتون درلود، یعنې ځینو هغه د ولسمشر غني هغه پلویانو چې له ده څخه لار جلا کړله، همدغه ستونزه وه چې دا په 15 کلونو کې خپل داخلي اختلافات هم نشي حل کولی. نه تنها که د سولې بحث ته راشو، بلکې د وزارتونو په بحث کې تر اوسه موږ د افغانستان تقریبا دغه د شپږم کلن ته د دوی دوره داخلیږي، موږ له سرپرستانو څخه نه یو خلاص شوي. همدا بل علت چې دی چې امریکا لاړه ولې له طالبانو سره اړیکې ښې کوي، یا روسیه ولې لاړه چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي، دوی ناسم مدیریت و، دوی په بهرني سیاست کې مکمله معنا سره ناکام راغلل. یعنې د ولسمشر غني هغه 15 حلقې د بهرني سیاست چې وي هغه په مکمله معنا که موږ تاسو اوس بررسي کړو دغه ناکام اختلاف د نظر د سولې په برخه کې له کوم ځینه سرچینه اخلي؟ همدغه موږ تاسو ګورو چې د افغانستان د سولې دغه کړکېچ د سولې امتیاز ستونزمن کړی دی. یعنې هغه نه تنها چې داخل د حکومت کې بلکې د حکومت څخه بیرون هم سیاسون په دې هڅه کوي چې د سولې امتیاز دوی ځان ته انتقال کړي. ډاکټر غني هڅه کوي چې د سولې امتیاز دی واخلي، یعنې دی وکولی شي چې هېواد ته سوله ده راوستلې ده، یعنې ده طرحه وړاندې کړې ده، هم له ګلبدین سره سوله ترسره کړه، او هم دی په دې وتوانېږي چې له طالبانو سره سوله وکړی شي تر څو ملت ته ځان قهرمان معرفي کړي. او په مقابل کې ډاکټر عبدالله هم دغه هڅه کوي تر څو دی ځان پیاوړی وښیي، او له دې ادرسه چې د ملت ته سوله راوړه دی هڅه کوي. او دغلته د دوی دریځونه بېلابېل دي. مثال تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه څه چې زلمی خلیلزاد وایي ډاکټر عبدالله په هغه باندې ټینګار کوي، او ولسمشر غني په اوربند باندې ټینګار کوي. که اوس موږ تاسو دواړه رامنځته کړو، مثال 2 کاله وړاندې موږ تاسې اوربند درلوده، په دې اوربند کې موږ څومره ګټه ترې پورته کړله. مثال طالب راورسېده د حکومت ته د کابل کوټي سنګي کې خپل بیرغ ودروه، یعنې راغلل، خو موږ له هغه 3 ورځني اوربند څخه داخلي خلکو لاړل له طالبانو سره غاړې ورکړلې، طالبانو هرکلی وکړ، او بېلابېلو ځایونو ته خلکو له ډولونو او سرونو سره ترسره. ګمان نه کوئ چې سره له اوسه ځینې دریځونه ورو ورو څرګندېږي، ځینې خلک ځینې سیاسي ګروپونه په ښکاره غواړي د طالبانو خوا ونیسي؟
د خو ښکاره خبره ده ځکه چې اوس هر کله چې کومه پله درندېږي همه یو خواته زور کوي. نو دا اوس که موږ تاسو وغواړو یا ونه غواړو امریکا اوس دغلته یو بدلون راتلونکی دی. یعنې 2000 لومړي کال کې که موږ تاسې ولیدل چې هغلته قدرت ټول یو ډلې ته انتقال شوی و، یعنې ټول واک او اختیار پښتون د یو سمبول په توګه کارول شوی و، بلکې واک اختیار له نورو ډلو سره و. که موږ په ښکاره توګه وایو شمالي ټلواله ټول اختیار، مثال کرزی د حکومت مشر و خو اختیارات له فهیم سره و، له استاد رباني سره و، همداسې بیلو بیلو خلکو ته. خو د هغه څخه وروسته یا د ملي وحدت حکومت رامنځته کېدو څخه وروسته بیا هم د قدرت یوې بلې ډلې ته ور انتقال شو. او اوس په دې کې امریکا هم دا درک کړې ده چې تر څو چې په افغانستان کې یوه لویه ډله یعنې یو لویه فرقه هغه ډول چې په کار و هغوی ته کار نه ده شوی. ځکه راشم په افغانستان کې موږ لویه تېروتنه دا کوو چې جګړه څه ډول ختم کړو او تل په همدې باندې ټینګار کوو چې جګړه باید د افغانستان نه له منځه ولاړه شي. خو تر اوسه په دې باندې هېڅکله فکر نه دی کړی د هغې د بررسي لپاره چې په افغانستان کې د جګړې عاملین شي دي. مثال تاسې وګورئ که په یو کور کې 5 ورونه وي او دغه د 5 ورونو حق یعنې د 4 ورونو حق یو ورور ته انتقال شي. بیا راځو که ستاسو اجازه وي دا مهمه مسله ده، په دې باندې راځو چې دا د جګړې اصلي ریښه چېرته ده. مومند صاحب که دغسې د نظریاتو اختلاف دوام ولري په خاصه توګه د اجرایي رئیس او جمهور رئیس ترمنځ هغه د امریکا څرګندونو ته بیا راځو، دا به د سولې پر روان بهیر څه تاثیر وکړي، پر قطر باندې څه اغېز وکړي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صدق الله مولانا العظيم. د هر څه نه د مخکې جناب عاطف صاحب تاسو د میز درنو محترمو میلمنو او د ژوندون نړیوال رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو همکارانو ته تحفه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې کوم چې په لفظ د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ده. ما مخکې هم په دې مطبوعاتو کې ویلي وو چې د صلح پروسه په کومه منوال چې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانه ده د افغان ولس په خیر نه ده، ځکه چې دواړه ډلې خپلو ګټو ته کار کوي. تر اوسه باید ښکارېږي امریکا خپل اوس راځم دې خواته. د ملي وحدت حکومت چې له اوله جوړ سوی و دا د قانون خلاف و او اصول د نړۍ دا دي ځکه د نظامونه چې څه جوړ سوي دي له اسلامي شریعت او له اسلامي نظام نه کاپي سوي دي. اصول دا شی دي چې خلیفه امیر پاچا رئیس جمهور دا یو وي، ځکه حاکم یو وي چې اجرات وسي قانون پلیسي او نظر یو وي او له هغه سره په ټیم کې هغه خلک کار کوي چې هم نظري وي ورسره د قانون له مقرراتو سره سم. زه د افغانستان له ټول ملت او له سیاسونو نه غواړم چې د خپلو ګټو په خاطر، د خپلو سیاسي موخو په خاطر، د خپلو موقف په خاطر، د خپلې خودنمایي په خاطر په لیاز د خدای نور د افغانستان ملت د اور په لمبو کې مس وځوئ او تاسې د خپل اختلافونه یا سیاسي مخالفتونه د دې لپاره رامنځته کړي دي چې امتیاز ځانته ورکړئ یا ګټې ترلاسه کوي، ملت هم په اور کې لمبولی دی. که ډاکټر صاحب عبدالله له ډاکټر صاحب غني سره مخالفت کوي او که نور سیاسي احزاب او سیاسیون دي چې په افغانستان کې دا خبرې کوي، دغه خبرې د دوی د صلح پروسې ته ډېر غټې ستونزې رامنځته کوي، ځکه دا په یو نوع له انواعو یا په یو ډول له ډولونو څخه د دښمن زرندې ته اوبه ورسیخول د هغو خلقو ته زمینه سازي ده چې د افغانستان په چارو کې لاسویونه کوي او دا پردي پالي ده. دا که هر څوک دی په ځان یې د بده نه لګوي. دا د ریښې نه د نظریاتو اختلاف دی که هغه ضد او ضد بازي ده چې په دا د نظر د لریښې نه دا ضد او ضد بازي دلته سیاسي ګټې دي چې هر څوک وایي چې ځان وښیي چې زه یو څوک یم چې سبا په دې کې نقش پیدا کړم، په هغه کې د افغانستان ملت او بهرنیانو تر وښیم چې زه یو څوک یم چې دلته کار وکړی سم. مګر زه ورته وایم چې نور پاکستان ته، ایران ته، امریکا ته، چین ته، روسیې ته زمینه سازي مه کوه چې نور هم دا پروسه سبوتاژ سي او بله خوا باندې ولاړه سي. باید دوی سره واحد نظر پیدا کړه او دوی راجګ سي د خدای لپاره د دې خاورې د ملت لپاره نور خپل نظر یو کی، خپل پریکړه یو کی او یو باصلاحیته هیئت
د ملي منافعو سره قطر ته واسطې سره خبرې روانې سي او دروغ د افغانانو په مابین کې خپل منځي خبرې شروع نسی دا خبرې بې فایدې دي او نتیجه بخش نه دي او زه یو شی نه هرکلی کوم چې ډاکټر صاحب غنی ویلي دي چې اوربند د صلح د پروسې یا د جرګې اصول دا شی دی چې اول به اوربند کیږي ما بل ورځ په طالبانو باندې غږ وکړ زه په طالبانو اوس هم غږ کوم چې ته اوربند وکړه له افغانانو سره خبرو ته کینه له امریکا سره کینه له پاکستان سره کینه که واقعي بچی د دې خاورې ځان بولي که چیرې د شریعت له مقرراتو نه د افغانستان حکومت یا نړیوالو سرپیچی کوله او له تا سره شرعي مقررات نه منل د اسلام د شریعت غورای محمدي نافذېدل او حاکمېدل یې نه منل د افغانستان ملت به د تا شاته ولاړې نور به بیا په سپین مخ ولاړې او داسې په یوه ځای کې جنګ کوو په بل ځای کې سوله دا نه کېږي او د دغه جنګ قیمت افغانان ورکوي لکه پخوا رهبران به چېرته سره ناست خپل مجلسونه به یې کول په پېښور او په نورو ځایو کې دلته به یو بل په کابل کې یو په برچي کې حاکم و بل په چهاراسیا کې بل په سمت شمال کې افغانستان ملت ټوکر ټوکر کړ نن بیا هماغه رهبران په یوه میز راټول دي خو افسوس مې هغه کونډې ورندې دي هغه یتیمان دي چې اوس هم پولیسې ګرځي اوس هم په سر باندې ټکری نشته اوس هم در په در په دې خاوره کې سرګردانه ګرځي. علیم صاحب حرف دیگه ایست که امریکا از طالبان توقع داره که به موجودیت یک تعدادی از اساکر امریکایی در افغانستان توافق بکنند. یعنی بحث در قطر حال آمد روی متمرکز شد که خروج نه توافق طالبان با حضور امریکا. فکر میکنین این بحث از ابتدا به می روال بوده یا یک تغییری است که دفعتاً وارد میشه؟ من نمیفهم خدا کنه که مرا چه شما چه بیننده ها متهم به این نکنه که من بسیار بدبین هستم. با استناد براتون میگم که طالب هایی که در اول به وجود آمدن مطابق با طرح و برنامه امریکایی ها با کمک های دلاری امریکایی ها با حمایت و مشوره پاکستانی ها فتوای عوام فریبی عربستانی ها یا امارات متحده اینا به وجود آمدن علیه مردم افغانستان منافع ملی افغانستان جنگ کردن مبارزه کردن ملت نابود ساختن و امروز هم به اطمینان براتون گفته میتونم که ای به منظور صلح نیست بلکه فقط امون نحوه مبارزهشان حضورشان و برست آوردن منافعشان در افغانستان را میخواهند به نحوه امون چهره ظاهریش تغییر بدن دیگه هیچ چیزی وجود نداره. ما گفتیم که صلح اگر قرار به ای باشه که واقعیت سرش گپ زده میشه و صلح باید در افغانستان به وجود بیاد تا زمانی که نماینده افغانستان در اوجه حضور نداشته باشه همین صلح با کی؟ طالب خود جنگ داره حمایتگرش هم معلوم است. ما چیزی که بسیار رو به نظر ما جدی است میخوایم او را به عرض برسانم جناب تفسد محترم اویی است که با ملت افغانستان صدا میکنم در موجودیت قرآن با ادعای مسلمانی که لاف میزنیم که مسلمان هستیم قرآن هم هنوز هست مسلمان هم هستیم اسلام هم وجود داره در همیشه گپ از شمال جنوب و پشتون و تاجک و ازبک ازاره زدن جنایت است ای کفر است ای بی ایمانی هست و اینمی ذلت و حقارت و پستی و زبونی را که خدا نصیب ما کرده از حضرت نمیگه. ما سالها شرمم نداریم حیام نداریم با پاکستانی کار میکنیم با امریکایی کار میکنیم با انگلیس کار میکنیم با ایرانی و سعودی کار میکنیم ادعای مسلمانی هم داریم خجالت هم نمیکشیم باز میگیم شمال تو کرد جنوب تو کرد در حالی که شمال هم به عزت شده جنوب هم به عزت شده پشتون هم به عزت شده تاجک هم به عزت شده ازبک هم به عزت شده هزار هم به عزت شده از آدرس نمیگه خدایی که تو به او ایمان داری او تر میگه که انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم ولی ما میگیم که نه صاحب تا معیار ما تا زمانی که اسلام تعهد تقوا خدا ترسی وطن دوستی نباشه والا که ایمن که پشتون جور کرده بتونه ازبک جور کرده بتونه هزاره جور کرده بتونه به تنهایی تا زمانی که ما یک دیگه خدا نپذیریم و به خاطر خدا در کنار هم قرار نگیریم. ما همین تو میخواستم بگویم حداقل اگر بحث مسلمانی در جا یعنی بحث انسانی را باید در نظر بگیریم ما همین کشورهای اروپا و امریکا را در نظر بگیریم و در گذشته ها در کدام ذلت و حقارت به سر میبردن در کدام مصیبت ها و مشکلات به سر میبردن
اما حداقل کله های انسانیشان را مغزشان را در کار انداختن. امروز میبینیم که اتحادیه مشترک دارن، پول مشترک، عزت دنیا، قدرت دنیا همگی از آن اوناست. ما حداقل از این برداشت‌های انسانی باید بیاموزیم که انسان‌ها در اینجا چرا سببی که ما مسلمان هستیم، در اسلام ما چقدر راهنمایی نیک دارد. تشکر. پاتکینسن څه ګمان کوي طالبان به حاضر وي چې د امریکې دغه شرط ومني چې سرتیریم په افغانستان کې پاتې وي، نظامي حضور هم ولري او د سولې هوکړلیک هم ورسره لاسلیک کړي؟ لومړی زه د علیم صاحب خبرو ته راشم چې د طالبان د پاکستان یا د نور امریکا په مرسته افغانستان کې راښکاره شول. که مونږ تاسو طالبان راښکاره کېدلو ته یو نظر واچوو، نو د طالبانو څخه وړاندې د افغانستان وضعیت که مطالعه کړو، حتی په یو بورډ پسې خلک وژل شوي دي، لکه اوس چې په کوڅو کې موبایل پسې، حتی له یو ولایت څخه بل ولایت ته بېلابېلې حکمرانۍ وې، بېلابېل مجاهدینو چې پیسې بېلابېل نومونه باندې اخیستې. د دې حالت څخه ستونزمنېتوب بیا د هغه څخه طالبان را څرګندېدل که افغانستان پرتله کړو، د طالبانو دوره ډېره بهتره وه د هغو په نسبت. را به شم ستاسو پوښتنې ته، که چیرې امریکا غواړي په افغانستان کې نظامي اډې ولري، هېڅکله هم دا طالب نه ورسره مني، ځکه په افغانستان کې د دوی کومه جګړې یعنې هغه سربازګري چې دوی کړې دی، هماغه د همدې په خلاف یې ترسره کړې دی. یعنې دوی که اوس د دوی لیکو سره خلک یو ځای شوي دي، هغه د دې لپاره نه چې د پیسو لپاره یو ځای شوي دي، بلکې هغوی د دې لپاره له دوی سره یو ځای شوي دي. هغوی ورته ویل چې د افغانستان اشغال شوی ده، امریکا دلته نظامي حمله کړې ده، او که چیرې دوی بیا هم راځي د امریکا په حضور کې او یا هوکړه کوي چې امریکا دلته اوسیږي، اډه دې ولري، د بګرام اډه دې ولري، د شینډنډ اډه دې ولري، یا بېلې بېلې اډې دې ولري، او امریکا سره سوله کوي، دا حالت به د ګلبدین حالت راګرځي. چې تاسې وګورئ، ګلبدین پرون ویلی وو چې یو امریکایي چې په افغانستان کې وي، زه که راځم زما نوم به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د امتیانو له جملې څخه نه وي. خو نن تاسې ګورئ ګلبدین راغی او د هغه حالت څنګه شو. سبا دغه ملت له طالب څخه هم پوښتنه کوي چې وروره تا زرګونه خلک دلته ووژل د همدې په خاطر چې د امریکا په وړاندې جګړه کوله، اډې موجودې وي، که چیرې اډې تا منلې ولې د افغان وژل؟ نو که داسې وي چې د طالبانو تحریک بالکل توافق ونه کړي د امریکې د سربازانو له شتون سره، نو امریکا ولې دا شرط وړاندې کوي؟ غواړي دا پروسه نور ختمه کړي؟ تر اوسه خو دغه نه د طالب لخوا تایید شوی دی او نه هم د امریکا لخوا دغسې کوم رسمي ډول تایید شوی ده چې امریکا دغسې یو شرط وړاندې کړی وي. خو هغه مثال په د ډیپلوماتیک اړیکې چې دا طالبانو هم ویلي دي چې ډیپلوماتیک اړیکې موږ غواړو له نړۍ بېلابېلو هیوادونو سره ولرو، له پاکستان سره ولرو، له روسیې سره ولرو، له چین سره ولرو، له امریکا سره ولرو. که چېرته دلته د امریکا سفارت پاتې کېږي ستونزه نشته، ځکه هغه به زموږ د قانون چوکاټ یا د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې رامنځته کېږي. خو د نظامي اډو خبره تر اوسه د هېڅ ډلې له لورې نه ده ویل شوې، نه د امریکا له لورې او نه هم د طالبانو له لورې دغه ویل شوې ده چې دغلته د نظامي اډې ولري او دلته د په نظامي اډو بحث وشي، لکه څنګه چې طالبانو څو ورځې وړاندې هم د طالبانو ویان ټویټ کړی و. بخښنه غواړم، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبره په لسهاوو ځلې د امریکایي چارواکو له خولې راوتې ده او ویلي دي چې څو پورې دلته دغه وي، اړتیا وي، ضرورت وي، ګواښ وي. موږ په افغانستان کې یو، افغانستان نه پرېږدو، ناټو هم ورته خبرې کړې دي. خو بیا په مقابل کې طالب هم ویلي تر څو چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې شتون ولري موږ جګړې ته ادامه ورکوو. عاطف صاحب، موږ تاسو که دلته لاړ شو چې د امریکا جګړه ولې په افغانستان کې پیل شوله، هغوی 3 اهداف درلودل چې دغلته د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، مواد مخدر په وړاندې مبارزه او همدارنګه د بشري حقوقو ترویجول. نن تاسې دغه 3 واړه بخشونه مطالعه کړئ. ترهګري افغانستان کې 2 ډلې وي، نن 21 ډلې راڅرګندېږي. هغه قاسمي، هغه سلیماني چې پرون له دوی سره همکاري کوله، نن دوی وایي چې هغه لوی ترهګر ده. بیا دې زه ولې دغه 18 کاله وژلمه؟ نن کوم لوی ترهګر آیا د افغانستان په خاوره کې وژل شوی ده؟ خو کله چې ترهګري مبارزه خو د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې وه، ولې یوازې دغه جګړه را محدوده شوه د افغان پولو پورې؟ امریکا خپلې هرې پرېکړې ته بهانه لټوي. پرون سلیماني ملګری و، نن هغه ووژه ترهګر په نوم، هغه ایران ته یو اتل ده خو دوی ته ترهګر ده. همدارنګه زمونږ هیواد یې هم په همدې نوم اشغال کړی ده. زمونږ هیواد کې دوی تر هغه د جګړې ور نه کمیږي تر څو چې امریکا له افغانستان څخه وځي. تاسې نن وګورئ، نن د افغانستان جګړه پر کومه راټوله ده؟ نن افغان عسکر جګړه کوي که امریکایي؟ مهرباني قاضي صاحب، څه ګمان کوئ
په قطر کې څه تیریږي هلته یوه بله معامله تر لاس لاندې ده د طالب او د امریکې ترمنځ چې هغه د امریکې حضور او د جګړې د ختمېدو لپاره یوه بله ستراتیژي په ځان کې لري که نه په رښتیا د امریکایي پوځیانو د وتلو سناریو ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هر څه نه د مخکې داسې وایم چې زه د هر سړي مقام شخصیت ته د شریعت او قانون شریعت له مقرراتو سره سم په خپل مقام کې بدون له مبالغې احترام قایل یم او لږ را دې خواته د هر قسم ژبني سمتي نژادي او مذهبي اختلافاتو مخالف یم او په دې عقیده یم چې قرآن عظیم شان کې پروردګار وایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم او بل ځای قرآن کې وایي وجعلکم شعوبا وقبائل لتعارفوا او بل داسې وایم چې پروردګار عالم په اتفاق او اتحاد خوشحاله کېږي. د افغانستان د نجات یوازینۍ لار له د اوسني بحران نه فقط اتحاد او یووالی یوه خولهتوب دی یوه ژبه رامنځته کېدل دي او په یوه غږ باندې روانېدل دي. ما مخکې ویلي اوس هم وایم چې د امریکا د طالبانو خبرې چې په دغه منوال روانې وي دا بې ګټې دي او د امریکایانو هر قسم استخباراتي او نظامی شتون په افغانستان کې ډیر سخت مخالف یم. تر کله پورې چې امریکا په افغانستان کې یا نظامی یا استخباراتي شتون ولري په دې سیمه کې آرامي ناممکنه. امریکا به ځي، امریکا د افغانانو په خیر نه ده او د افغانانو خیر چیرته دی؟ نظر دی تاسو مخالف یاستئ؟ نه ګټه یې نه ده پکتین صاحب هم مخالف او ډېر نور خلک نه 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 د مخالفت نه. پوښتنه دا ده چې قطر کې تیریږي څه؟ زه اوس هغې خبرې ته راځم. زه ما مخکې ویلي وو چا نه راسره منله. اوس داسې وایم سلیماني یې په دې مړ کړه چې داعش ته ګواښ وو. تر هغه وخته پورې د ده خبره تاییدوم د ده ملګری وو چې د ده ګټو ته کار کوه چې کله هغه پوه سه چې داعش ایران ته خطر دی چې داعش ته ګواښ سه امریکا ووازه. امریکا په دې سیمه کې په یو نوع له انواعو خپل شتون غواړي او خپله واکمني غواړي. دلته نور هیوادونه دي د پخوانی وخت نه دی هغوی په یو نوع سره د ده مخې ته خنډونه وراچي بدبختانه چې افغانستان یې د جنګ ډګر ګرځولی دی. دغه خبرې اوس بې نتیجې دي ځکه که طالبان له دوی سره دغه د دوی پیشنهاد ومني نو د افغانستان ولس ته څه جواب ورکوي او که ونه مني د سولې خبرې بې نتیجې دي. نو لاره د حل دا ده چې اول افغانان په خپل منځ کې سره کیني موافقې ته ورسیږي پریکړه لیک جوړ کا بعد دغه به افغانستان ته امریکا ته سرې کرښې کشي په یوه خط په یوه غږ په یوه خبره تر یوې رهبرۍ لاندې. بیا امریکا هم پوهېږي چې دلته اوس یو څوک سته. اوس خو امریکا د موږ له دغه بې اتفاقۍ له دغه بدبختیو نه استفاده کړې ده. ګورئ ما یو وخت کې د ناټو په نماینده باندې په یو مجلس کې سوال کړی دی. ما ورته ویلې دغه ډرامه دی چې جوړه کړې ده اوس چې طالب ته پیسې ورکوي ماخستان د افغانستان حکومت ته ورکوي سبا سارې امریکایي داعش ته ورکوي دا نوره کله ختموي چې د ما بچی د مکتب په لور روان سي او د ده سپینې جامې په وینو رنګ عزیز صاحب راځو دې مسئلې ته بیرته راګرځو. حلیم صاحب یک مسئله دیگر که مطرح میشه ایست که طالبا باید روابط خود با ایران قطع بکنند. فکر میکنین روابط ایران و طالب به حدی باشه که او تهدید شده بشه به امریکا و امریکا این به یک طرحی را به طالب ارائه کنند؟ ما باورم این است که تا زمانی که طالب ها به گونه یکسان و یک نواخت در اختیار خود امریکایی ها بودند و امی طالب ها بستر حضور خارجی ها را در افغانستان هموار ساختند و اونا باعث شدند که خارجی ها در اینجا به بهانه مبارزه علیه تروریسم بیان و اونا فرصت ساز حضور خارجی ها شدند و هماهنگی بسیار خوبی هم از گذشته تا به حال میانشان وجود داره. اما در امی چند سال پسین طالب ها هم به دسته های مختلف تقسیم شدن. یک تعداد رفت با ایرانی ها تماس گرفت، یک تعداد رفت با روسی ها تماس گرفت، یک تعداد با چینایی ها و امثال هم تماس گرفت با کسایی که در منطقه مخالف به دیدگاه و سیاست امریکایی ها بود. در این شکی نیست که طالبی که مورد حمایت ایران باشه به نفع امریکا نیست و طالبی که مورد حمایت روس و چین باشه به نفع امریکا نیست. اونا طالب هایی را که همراهشان میشینن تأکیدشان هم به این است که باید روابطی که به وجود آمده میان طالب ها و مخالفین سیاسی و نظامی امریکا در منطقه و بعد از هم جدا شود. یعنی تحریک طالب ها حالی به مرحله رسیده که مدیریتش برای قدرت های بزرگ به اصطلاح ممکن شده؟ قطعا در گذشته مدیریتش آسان بود، از یک دست مدیریت میشد، ولی حالا تا زمانی که حداقل در مسائل منطقه‌ای دیدگاه
مشترک میان امریکا و روس، چین، ایران اینا هم حداقل اگر به وجود نیاید به هیچ وجه طالب مهار شدنی از یک آدرس از یک دست نیست. طالب هایی هستند که مورد حمایت دیگرها هستند که امریکایی ها اگر با چند نفر به نام نماینده طالب که در قطر هم میشینند، اگر یک بخشی از جنگ افغانستان به نام طالب آرام شود، اگر یک قسمتی بتونه تاثیر داشته باشه در امنیت افغانستان، اگر یک تعداد طالب ها را پایشان به سر بکشانه، در این هیچ شکی وجود نداره که تعداد دیگه طالب ها که مورد حمایت دیگر قدرت ها هستند اونا جنگشان دوام میتن و جنگ با آمدن چند نفر از آدرس امریکا به نام طالب هایی که به صلح پیوندن در افغانستان ختم شدنی نیست. اما یک چیز دیگر هم اگر ما چیز بکنم بازم تاکید می است که مشاعر میگه که جایی که برادر و برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. والله بالله تا زمانی که ما با هم صادقانه، عقلانی، انسانی، اسلامی در کنار هم قرار نگیریم، منافع خود ما را ندانیم، این ملک خود ندانیم، چه قسم ما افغان هم هستیم، درد ما مشترک، مسلمان هم هستیم، از یک خانه، از یک زبان، از یک منطقه، از یک دین، از یک آیین، ولی چقدر شرم است که باز بریم دروازه بیگانه ها را تک تک کنیم بیا با ما صلح بیارید تا زمانی که ما خودمون. چیز دیگه بسیار مهم است با معذرت اویی است که ملت افغانستان باید آگاهانه نشود که مثل گذشته ها اغفال شوند. حداقل حکومتی که امروز یک چوکاتی به نام حکومت، نیروهای به نام نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در اینجا وجود دارند، اگر اینا را هم نسبت به اینا بی‌اعتماد باشند، مورد حمایت قرار نگیره از طرف ملت، اینا یک بار دیگه از هم بپاشد، در طول تاریخ افغانستان از آدرس نبود حکومت ها به بسیار مصیبت ها گرفتار شده. این حکومت و این چوکاتی که وجود داره، نیروهای نظامی که وجود داره، اگر اینا از طرف مردم حمایت شوند، سر افراد 4 نفر که اشرف غنی، دکتر عبدالله اینا امروز هستن سوال نیستن، تغییر میکنن، حداقل این چوکات حفظ شود، حمایت شود، دوام پیدا بکنه، احتمال از این وجود داره، امید از این وجود داره که ما آرام آرام بریم طرف ساک. در غیر از او اگر یک بار دیگه این صفحه تغییر بکنه، مثل گذشته ها ما بارها شاهدش بودیم که اگر نظام تغییر کرد، باز شما بیایی در گفته کدام باز دلوا یا دلار را بگیره و چیزا پر بکنه، اوزا پر بکنه. به این ترتیب مهرباني پکتین صاحب که د طالبانو اړیکې په رښتیا سره د دې سیمې هیوادونو سره دومره پراخې شوې وي، دا د افغانستان د سولې پروسه یا بهیر له نویو چلنجونو سره نه مخامخ کوي؟ موږ تاسو که د امریکا هغه ته راوګرځو چې امریکا ولې 18 کاله بعد د حاضرېږي چې له طالبانو سره خبرې اترې وکړي، یو همدغه علت و چې طالبانو خپلې اړیکې پراخې کړلې. یعنې مخکې طالب که و هغه یوازې په دې تورنېده چې له پاکستان سره اړیکه لري، پاکستان د دوی سپورټ کوي. امریکا هم په دې ډاډه وه چې پاکستان خو زموږ یو لاسپوڅی ملک دی، هر وخت چې موږ پاکستان باندې مرستې بندې کړو طالبان تحریک له منځه تلونکی ده. خو پاکستان په دې 13 کالونو کې نه تنها چې افغان ولس ته وفاداره پاتې نه شو، امریکا ته وفاداره پاتې نه شو، همدارنګه طالب ته هم وفاداره پاتې نه شو. یعنې تاسو وګورئ هغوی د طالبانو هغه کوم سفیر مولا ضعیف چې هغه دغلته ډیپلوماتیک مسؤلیت یې درلوده، بلکې دوی هغه هم مات کو او د امتیاز په بدل کې هغه یې امریکایانو ته تسلیم کړه. همدغسې د طالبانو اکثریته لوړپوړي چارواکي پاکستان زندانونو ته واچول او تر دې مهاله د پاکستان په زندانونو کې شتون لري. نو طالبان هم په دې لټه کې شو تر څو ځان ته یو بدیله لار پیدا کړي، تر څو وکولی شي هغه کومه لار، یعنې 2000 یا 2 کال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې ناکامې شوې دي، هغوی لپاره نوې جبههګیري وکړي. دوی د نوي متحدینو په لټه کې شول چې په دې برخه کې دوی وتوانېدل له روسیې سره پراخې اړیکې جوړې کړي، همدارنګه چین سره هم دوی څه نه څه اړیکې جوړې کړي دي، ایران سره هم اړیکې جوړې کړي دي. خو موږ تاسو که د ایران اړیکو ته راوګرځو، ایران هغه ملک ده چې د پاکستان په څیر تل د خپلو ګټو په لټه کې دی او هغه له هر سرحد څخه تیریږي. یعنې د انډیا ټوډے ورځپاڼې ته څو ورځې وړاندې یو مطلب خپور کړی و چې هغه کې سلیماني د طالبانو د رژیم پر رانسکورېدو کې له امریکا سره پوره مرستې وکړلې، یعنې هغوی سره استخباراتي معلومات شریک کړل تر څو د طالبان نظام دلته راونړوي. همدارنګه د ایران د طالبانو د تذیب لپاره بېلابېلې ډلې رامنځته کړي، یا د طالبانو د رژیم په دوران کې دغلته شیعه ملیشو سره دوی مرستې کولې تر څو طالبان رژیم له منځه ویسي. خو بیا هم اړیکې ورسره لري. خو د طالبان او ایران اړیکې په هغه اندازه نه دي چې طالبان په دې وکولی شي، یعنې د دې دوی لوی قربانۍ ته د یو داسې اړیکې یو داسې ملک سره اړیکې ته وفادار پاتې شي چې هغوی کلونه د دوی تذیب کې د دوی له منځه وړلو کې هڅه کړې ده چې دوی د سولې خبرې له منځه یوسي. د ایران او طالبانو اړیکې هیڅکله هم د
سولې په خبرو باندې اغیزه نشي ښندلی ځکه هغوی سره اړیکې دومره نه دي پراخې شوي او بل دلته د طالبانو دا د سولې مسله خو په هر حال خبره دا وه چې دغه پروسه په ټوله کې نه چلنج کېږي دا خو د نورو هېوادونو د لاسوهنې زمینه برابروي تاسې ګورئ دغلته د ګټو مسله ده یعنې روسیې ولې طالبانو ته لاس ورکړ چې هغه خپله هم له اقتصادي ستونزو سره مخ ده ځکه روسیې ګټې او د طالبانو ګټې په افغانستان کې سره ورته دي روسیه هم د طالبانو حضور په افغانستان کې نه غواړي او طالبان هم نه غواړي نو د طالبانو لپاره دا ښه موقع ده چې د روسیې له هغو امکاناتو څخه استفاده وکړي د امریکا په وړاندې استعمال کړي او د روسیې لپاره طالب بهترینه ګزینه ده چې هغوی سره مرسته وکړي د امریکا حضور چې دوی آهسته آهسته خپل هغه قدرت بیرته اخلي امریکا له سیمې په شا کړي مننه قاضي صاحب که خبره دا وي چې د طالبانو اړیکې دومره پراخې شوي وي دا په خپله دننه د طالبانو په تحقیق کې هغه واحده قمنده او واحده تصمیم گیری نه تهدیدوي جناب عاطف صاحب بیا دغسې پروردګار عالم قرآن کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآیه كما قال في مكان آخر یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء صدق الله مولانا العظیم اول خو زه امریکا ته دا وایم که چیرې موږ ته سوله راولي او په افغانستان کې یو نظام جوړول غواړي د دې څه چې زه له چا سره اړیکې نیسم او له چا سره نه نیسم هغه که طالب وي که د افغان حکومت او که په مجموع کې ټول افغانان وي دی په موږ دا شرط ولې ږدي چې ته به له ایران سره داسې روابط ساتې تر هغه ته خو ته د ما بادار نه زه خپلواک هېواد یم او که ته په ما باندې دغه خبره تحمیلوې چې نه ته به د ما دا خبر منې نو ته د استعمارګر یې زه د تا مقابلې ته ولاړ یم او تا نه غواړم ته ځه خدای دې مل شه ځکه د تا په راتګ سره د ما کور په کور بدي جوړه سوه د تا په راتګ سره زه له یوه کلي بل کلي ته په ټیکټ او ویزا باندې روان یم د تا په راتګ سره زه له اقتصادي ډول ډول بحرانو سره مخ شولم دا بالکل سبوتاژوي ځکه چې دا اوس تاسې وګورئ د طالبانو نمایندگان چین ته روان دي چې هغه د امریکا رقیب دی د طالبانو نمایندگان روسیې ته تللي دي افغانستان سیاسیون تللي دي په روسیه کې خبرې کړي دي د صلح په باره کې او داسې نورو اړونده خلکو سره لیدلي دي او خبرې اترې کړي دي همداسې څو ورځې مخکې د قطر دفتر د طالبانو مشران لاړل په ایران کې خبرې وکړلې نو که چیرې دا یې چې طالبان راجګ سي او دې خبرې د امریکا ته هرکلی ووایي نو ایران هلته قرار نه کیني امریکا او ایران په دې پوهیږي چې د امریکا دلته ماته پایګاه جوړه کړې ده او بله ورځ د ماته خنډ دی نو هغه په یو نه ولا انواع سره یا فاطمیون راولي یا حسینیون راولي یا یو بل بحران ته موږ بیایي دا خبرې خامخا سبوتاژوي دا شرط د امریکا د افغانانو په خیر نه دی ما چې مخکې په طالبانو غږ کړی و چې اول له افغانانو سره کښېنه اول خپل منځي اتفاق و اتحاد را حفظ کوي له هغه نه وروسته امریکا ته سرې کرښې کش کړه ځکه که چیرې او خبرې چې افغانستان شموله نه سي د صلح په پروسه کې او بربندې نه سي نتیجه بخشي نه دي ځکه ما پخوا هم ویلي وو اوس هم وایم زه یوه خبره کوم عاطف صاحب ما چې کومې خبرې په مطبوعاتو کړي په اسنادو مې کړي په 18 کالو کې د ما لاسته راوړنې ډېرې دي او که بدبختۍ او د یوه شي زه بیا هم وایم موږ په افغانستان کې د امنیتي ارګانونو ملغا کېدل بیا نه غواړو د نجیب د وخت اشتباه باید افغانان بیا ونه کړي موږ په افغانستان کې د نظام ړنګېدل نه غواړو موږ په افغانستان کې د شریعت د مقرراتو سره سم سوله غواړو یوه جمله کې د حل لاره تاسو د درې غواړو نه وغواړم ځکه چې د آخري خبرې د ټولو وشي دا یک جمله راه حل برزی که وقت برنامه پایان میخواد در یک جمله راه حل فقط با مردم و حکومت با مردم به خاطر خدا از اینمی حکومت حمایت صورت بگیره جهت اصلاحش باید کار شود نه به خاطر تخریبش به خاطر از اینکه نبود نظام به خیرمون نیست نیروهای امنیتی دفاعی اگر نباشن همین ملک هم باد آب میبرد یک حکومت باید اجماع ملی سیاسی در قبال صلح افغانستان در درون حکومت در داخل افغانستان را به وجود بیاره یک صدای واحد در قضایای صلح جنگ افغانستان بیرون بکنه که یک چیز نتیجه داشته مهربانی یو جمله کې حل لارې عاطف صاحب که موږ تاسو د افغانستان سولې ته رښتینې ستژمن وو باید لومړی د افغانستان هغه ارزښتونه په ډاګه شي چې زموږ ارزښتونه څه دي چې موږ هغه لپاره آیا دومره قرباني ارزي که نه ارزي دوهم ملت ته دروغ ونه ویل شي تاسو ګورئ اوس حاکمان دي یوازې نظام په خپل شتون پورې تړي یعنی که زه پاچا وم خو نظام شتون لري که زه لرې کېږم نظام له منځه ځي باید د سولې لپاره قربانۍ ته آماده اوسېږو نه د ځان ګټو ته یا د شخصي ګټو ته یا واک غځېدو ته حل لاره دا ده چې افغانان فرد د یو داسې صلح لپاره چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت
ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکي مد نظر ونیسي او په صداقت او ایمانداري سره د شریعت له مقرراتو سره سم کوټلي ګامونه پورته کړي او د صلح پروسه روانه کړي، ملي ګټو ته په نسبت د شخصي ګټو ترجیح ورکړي. خو د یوه نظام په شتون کې به راځي، بیا به افغانستان شموله نظام جوړېږي. داسې نظام نه چې په یوه ډلې او ټپلې پورې تړلی وي او دی راتوی چې د ما په ډله کې د بدخشان سړی سته، زه ورته نه هم نظره سړی د سره دی، باید داسې سړی د سره چې مخالف دي مې په نظام جوړوو کې له تا سره ونډه ولري چې افغانستان له دې بدبختیو نه خلاص وي. زه څوک یم چې ته نه یې، ته څوک یې چې زه نه یم. نور د خپلو ګټو ته کار نه کوي، په دې دروغو په دې مطبوعاتي خبرو نور افغانستان نه جوړېږي. د شریعت نافظېدلو باندې جوړېږي او رښتینې ایمانداري او صداقت سره جوړېږي. ستروغو په افغانستان کې شریعت نافظ نشي، دا ستونزې به وي. مننه کوم ستاسو د درې وارونه، ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه.